سلام قدرمن دوستانو، په دې هیله یم چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ. په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته دا زده کړم چې څه ډول کولی شو یو ورډ فایل از ا پی ډي اف ځان سره سیف کړو او همدا ډول هغې ته څه ډول کولی شو چې پاسورډ ورکړو. ګورې زه راځم ورډ پروګرام ځان ته اوپن کوم. سمه ده، بلینک ډاکومنټ اخلم او له دې څخه وروسته ورته یو لیکل کوم چې انټروډکشن ټو کمپیوټر. دا لیکل مې وکړو. له دې وروسته به زه یو څو پاراګرافونه هم ولیکم. فرض که دا ما سره ورډ فایل شو، څه ډول کولی شو چې موږ تاسې دغه از ا پی ډي اف ځان سره سیف کړو. د دې کار دپاره موږ تاسې راځو فایل ته، د فایل څخه وروسته ایکسپورټ ته راځو. کله هم چې ایکسپورټ ته راغلو، له دې څخه وروسته کریټ پی ډي اف اور ایکس پی ایس چې لیکل شوی پر دې باندې کلیک کوو. کله مو چې دلته کلیک وکړو، ګورئ موږ تاسې سره دغه وینډو خلاصیږي. لومړی خو موږ ډیسکټاپ ورته انتخابو چې دا ډیسکټاپ کې موږ ته سیف کوو، په همدغه نوم باندې سیف کړه. او له دې څخه وروسته راځو دلته هم ورته انتخابو چې از ا پی ډي اف یې موږ ته سیف کړه. صحیح ده، او پبلش کوو. چې کله مو پبلش کړه، زموږ همدغه ډاکومنټ از ا پی ډي اف څنګه کېږي، سیف کېږي. ګورئ زه دا منیمایز کوم. چې کله مې منیمایز کړه، ګورئ دا موږ سره از ا پی ډي اف سیف شوی ده. ډبل کلیک پې کوم، اوپن کوم. ګورئ همغه کوم ورډ ډاکومنټ چې موږ لیکلی و هغه موږ سره ټول څنګه شوی، پی ډي اف شوی دی. دومه طریقه، ګورئ زه راځم دا ورډ فایل ده چې ما لیکلی، فایل ته راځم او له هغې څخه وروسته راځو ایکسپورټ ته، او د ایکسپورټ څخه وروسته کریټ پی ډي اف ته راځو. له دې وروسته راځو دلته اپشنز ته. کله چې اپشنز ته راغلم، دلته یو څو خبرې دي. یوه خبره دا ده که چېرته آل ورته ووهم، ګورئ ما لیکلی ټول څو ورقې دي، 14 ورقې دي. صحیح ده، کله چې دلته آل انتخاب واوسیږي او تاسې دا طریقه ترسره کړئ، نو دا ټول پی ډي اف کېږي. خو زه ورته وایم نه، دا ټول پی ډي اف زما په کار نه ده، زما یوازې دومره ورقه په کار ده چې باید پی ډي اف شي. اوس زه اوله ورقه کې ولاړ یم، نو زه راځم سکرولینګ کوم، دومرې ورقې ته راځم. ګورئ اوله ورقه پرېږدم، دومرې ورقې ته راځم او کرزر دلته دروم. چې کله دلته ودرېدم، غواړم همدغه دوم پیج چې دی موږ سره پی ډي اف شي، نور سره زموږ کار نشته. نو فایل ته راځم او د هغې څخه وروسته ایکسپورټ ته راځم او کریټ پی ډي اف ته راځم او له دې نه وروسته آپشنز ته راځم. په آپشنز کې دلته ورته کرنټ پیج انتخابوم. کرنټ پیج په دې معنا باندې چې زما کرزر په هر پیج کې ولاړ و، همغه راته پی ډي اف که. او دا څنګه کوم؟ اوکې کوم. دلته به تیار پی ډي اف انتخاب ده، که انتخاب نه وي انتخاب یې ورته، او بیا څنګه کوي، پبلش کوي. ګورئ چې کله موږ دا پبلش کړه، دا موږ سره څنګه شو، سیف شو. زه دا منیمایز کوم. ګورئ دا ما سره سیف شو. ډبل کلیک کوم چې دا موږ سره اوپن شي. ګورئ یوازې دومره ورقه موږ سره پی ډي اف شوی ده. فکر مو ده یوازې دومره ورقه څنګه پی ډي اف شوی ده موږ سره. دریم اپشن چې ډېر مهم اپشن دی، ګورئ زه راځم همدغه ورډ فایل ته. کله چې ورډ فایل ته راغلم، زه غواړم چې نه دا ټول یعنې آل نه غواړم چې ټول ما سره څنګه شي، پی ډي اف شي، او یوازې یوه ورقه هم نه غواړم چې ما سره پی ډي اف شي. زه فقط غواړم چې ما سره دغه ځای، دغه سلیکشن چې ما وکړ، دغه ما سره پی ډي اف شي، او نور ټول فایل دې په خپل حال کې پاتې شي. نو زه سلیکشن کوم کوم ځای چې پی ډي اف کول غواړم. له دې څخه وروسته فایل ته راځم او بیا ایکسپورټ ته راځم او د هغې څخه وروسته کریټ پی ډي اف ته راځم او بیا هم ورته ډیسکټاپ انتخابوم چې دلته یې سیف کوم. بیا اپشنز ته راځم، د اپشن څخه وروسته سلیکشن دلته ورته انتخابوم. صحیح ده، آل پیجز نه غواړم چې پی ډي اف شي، کرنټ پیج نه غواړم چې پی ډي اف شي، فقط سلیکشن غواړم چې پی ډي اف شي. دا ورته اوکې کوم او له هغې څخه وروسته یې څنګه کوم، پبلش کوم. چې کله مې پبلش کړه، تاسې راشئ، زه به دا منیمایز کړم. تاسې وګورئ دلته موږ سره یوازې همغه سلیکشن ځای څنګه شوی، پی ډي اف شوی ده. نو په دې شکل باندې موږ کولی شو چې یوازې یو مشخص ځای څنګه کړو، پی ډي اف کوم ځای چې موږ ورته سلیکشن اخیستی وي. بیا هم زه راځم ورډ فایل ته او د هغې څخه وروسته فایل ته راځم او بیا هم ایکسپورټ ته راځم، کریټ پی ډي اف ته راځم او آپشنز ته راځم. نو آل کرنټ پیج سلیکشن باندې خو پېژلو. ورپسې پیجز دي. پیجز څخه هدف دا دی، زه ورته یم له اول پیج رانیولی تر د 5م پیجه پورې ما ته پی ډي اف کوو، نور سره کار مه لره. پیجز مې ورته مشخص کړه. له دې څخه وروسته دا څنګه کوم، اوکې کوم. چې کله مې ورته اوکې کړه، دا پبلش کوم. چې پبلش مې کړه، د اول نه تر 5م ورقې پورې یا پیجه پورې موږ سره پی ډي اف شوی، نور سره به یې کار نه وي. ګورئ دلته دریم پی ډي اف چې موږ سیف کړ، ډبل کلیک پې دې کوم، دا اوپن کوم. تاسې وګورئ اول پیج هم موږ ته پی ډي اف شوی دی او همدا ډول تر 5م پیجه پورې موږ سره څنګه دی، پی ډي اف شوی او نور سره کار نه دی درلودلی. نو په دغه شکل باندې موږ تاسې کولی شو آل پیج، کرنټ پیج، سلیکشن اور پیجز چې رقم ورته ورکوو چې دغه پیج نه دې پیجه پورې پی ډي اف کړه. نو پی ډي اف فایلونه جوړولی شو. کله مو چې د PDF فایل جوړ کړ څه ډول کولی شو چې هغې ته پاسورډ ورکړو. فرض کړه دا یو PDF فایل دی موږ جوړ کړی دی،
څه ډول کولی شو پی ډي ایف ته پاسورډ ورکړو. ګورې زه راځم بیا هم دلته کله چې زه دلته راغلم فایل ته راځم، د فایل څخه وروسته ایکسپورټ ته راځم او کریټ پی ډي ایف باندې کلیک کوم او ورته وایم دلته سیف کړه راته. صحیح ده. له دې څخه وروسته راځم آپشنز ته او په آپشنز کې چې ده زه ورته وایم چې یوازې کرنټ پیج راته پی ډي ایف که او دا اوکې کوم. صحیح ده. او پبلش کوم. صحیح. دا مې پبلش کړ. له دې وروسته زه راځم فایل ته ایکسپورټ ته راځم کریټ پی ډي ایف ته راځم او د هغې نه وروسته آپشنز ته راځم او دلته ورته وایم انکریپټ ویت پاسورډ. ورته وایم دې ته پاسورډ هم ورکړه. 1 2 فرض کړه دې ته پاسورډ ورکوم 22 22 22. صحیح ده. او بیا هم پاسورډ کنفرم کوم 22 22 22. صحیح ده. دا مې ورته ټول کنفرم کړه. دا اوکې کوم. چې کله مې اوکې کړ وایي چېرته سیف کول غواړې، زه ورته وایم دغه ډیسکټاپ کې سیف کړه د انټروډکشن ټو کمپیوټر 5 په نوم باندې او پبلش کوم. چې کله پبلش شو زه دا نور کلوز کوم. چې کله مې کلوز کړ دا به ډونټ سیف کو. تاسې وګورئ موږ سره یو پی ډي ایف جوړ شو او د انټروډکشن ټو کمپیوټر 5 په نوم باندې. چې کله په دې ډبل کلیک کوم دا ماته نه اوپن کوي. ګوري پاسورډ رانه غواړي. که زه ورته پاسورډ ولیکم چې 22 22 22. صحیح ده. د پاسورډ ته که په دې سترګه کلیک وکړو موږ ته ښایي چې دا پاسورډ ده. صحیح ده. اوپن فایل. اوس فایل ګوري موږ ته اوپن کوي. نو په دغه ترتیب باندې ملګرو موږ تاسو کولی شو چې وورډ فایل ځان سره د پی ډي ایف په شکل سیف کو او همدا ډول هغې ته پاسورډ ورکو. هیله مند یم چې یو څه مو ترې زده کړي اوسې مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ، کمنټ ورکړئ او همدا ډول شیر یې کړئ تر څو تر نورو ملګرو هم ورسیږي.